د امریکا ولسمشر وایي د اسلامي امارت د واکمنۍ او پاکستان ترمنځ د پیل شوي او روانې جګړې هواری راته اسانه دی. ډونالډ ټرمپ ډیروي خبر شوی یم چې د اسلام آباد او د کابل د اوسنۍ واکمنۍ ترمنځ له څو ورځو څخه جنگ روان دی او زه هم د جګړو له پای ته رسولو سره مینه لرم. دا چې نور یې څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. ټرمپ ویلي پر افغانستان د پاکستان د برید د ستونزې حل راته اسانه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر افغانستان د پاکستان د برید ستونزه زما لپاره اسانه ده. نوموړي په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د جګړو د حل پر ژمنې ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې هغه پوهیږي پاکستان پر افغانستان برید کړی او دا مسله د هغه لپاره اسانه ده چې حل یې کړي. ټرمپ وویل زه د جګړو له حل سره مینه لرم. د هغه دا څرګندونې په داسې مهال کې د خلکو پام ځان ته راواړاوه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ فرضي کرښه وروستیو نښتو او د دواړو خواو ترمنځ د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوي دي. ټرمپ په دې اړه وویل چې د جګړو د منځګړیتوب او سولې په راوستلو کې فعال رول لوبولی او هغه د ستونزو د هوارولو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړې زه پوهیږم چې پاکستان پر افغانستان برید کړی. دا زما لپاره حلول اسانه دي. زه د جګړو له حلولو سره مینه لرم. نوموړي وړاندې ویلي وو چې ځان د سولې منځګړی او د شخړو د هوارولو هڅاند ګڼي. یو شمېر نورو هیوادونو هم له پاکستان او طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودروي او ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.